ان تهجر ما کرها ربک یو روایت کې راځي چې ته پرېږدي هغه شی چې ستا رب هغه بد ګڼي یو ځای د ګناه مجلس دی یو ځای کې غیبت کیږي یو ځای کې دروغ دی یا یو واده کې ته شریک یې اول ته ډنګه ډونګه ده یا بل د ګناه د فسق او د فجور کار دی نو تا باندې لازم دی هجرت او د واده ځای پرېښودل په تا باندې لازم دی د معصیت او د ګناه ځای په تا باندې پرېښودل لازم دی او یو بل روایت کې راځي د الله نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي المهاجر من هجرا ما نهى الله عنه اصل او کامل مهاجر او هجرت کوونکی هغه دی چې هغه د هغه شینه هجرت وکړي چې رب العالمین د هغې نه منع کړې ده د ګناه چې څومره اسباب دي د ګناه چې څومره کارونه دي هغې کې به بیا کینې نه هغې کې به شاملېږي نه څه ملګري ناست دي او هغوی دروغ شروع کړل نو فوراً د دې نه پاسېږه او دام به تا ته انشاءالله د هجرت اجر رب العالمین درکوي یو ځای کې ملګري ناست دي او هغوی غیبت شروع کړ یو ځای کې ملګري ناست دي او هغوی تهمتونه خلکو باندې لګول کنځلې کولې بدې ردې ویلې فحش مجلس یې کو نو فوراً هغه مجلس پرېږده یا یو ځای کې ته ناست دي اول ته ټي وي ولګېده یا ګانې بجانې ولګېدي نو هغه مجلس بیا پرېږده هغې نه هجرت کوه په تا باندې لازم دي چې هغه ځای پرېږدي او که نه ته هغوی سره ناست وي نو د هغوی چې څه حکم دی هغه به ستا هم حکم وي د هغوی بیا ته په ګناه کې ملګری شوي چې کوم ګناه هغوی ته میلاویږي هغه به تا ته میلاویږي اگر که ته خپله دروغ نه وي دروغ د ملګري وي اگر که ته خپله غیبت نه کوي غیبت نه نور ملګري کوي لیکن ته هجرت نه کوي ته پاتېږي نه ته هغه مجلس نه پرېږدي نو تا کې ایمانی غیرت نشته ځکه یو حدیث کې راځي د الله نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله تاسو یو ګناه کار وګورئ نو که وسم کېږي په لاس باندې هغه منع کوي ورشئ او هغه شی بند کړئ ختم یې کړئ او که د لاس وس دې نه کېږي نو بیا په لسان باندې ژبې باندې هغه ته ووایي چې هلکه دا کار مه کوئ او که په ژبې باندې دې وس نه کېږي نو کم از کم په زړه کې خو بد وګڼه که نه وذلك اضعف الایمان او دا په ټولو کې کمزورې ایمان دی او که نه ته هغه نه پاسې نه نو پته لګي چې دا شی تا باندې ښه لګېږي دا د ګناه کار په تا باندې ښه لګېږي د دغې وجې نه بعضې علما لیکي چې یو انسان سرود ته ګانه بجانو ته خوند یې ترې واخیسته او ده ته یې خوند ورکه سر یې ورسره وخوځاوه لاسونه یې ورسره وخوځوله یا یې نور څه اشارات وکړه وی په ده باندې یره ده چې دا به په حالت د کفر کې د دنیا نه لاړ نشي چې دا به مرتد لاړ نشي دنه به ایمان سلب شي نو د ګناه په مجلس به خوشحالېږي نه د ګناه په مجلس کې به کینې نه او چې کله یو مجلس کې مخکې نه ناست یو ګناه شروع شوه نو هغه مجلس به یې پرېږدي یو داسې مجلس ته چې د هغې نه خلاصې نه لکه یو سړی په جاز کې دی یا په ګاډي کې دی او څه ګناه شروع شوه نو تا باندې لازم دا دی چې یو اواز وکړي چې هلکه دا بند کړه یو ځل دوه ځل درې ځل اواز وکړه چې بیا نه بندېده نو بیا ته مجبور یې چې په هغې کې ناست دی لیکن بیا به خپله توجه د هغې نه بل طرف ته چې ستا هغې ګناه طرف ته توجه نه وي نو انشاءالله الله رب العزت به تا په هغې باندې بیا نه نیسي بیا علما فرمای دا هجرت په یو څو قسمه دی یو هجرت دی د دارالحرب نه دارالامان ته یو ځای کې ټول حربیان دي یو ځای کې ټول کافر دي لیکن تا په امن نه پرېږدي ستا دین ته نقصان رسی ستا ایمان ته هغوی نقصان رسی ستا د ایمان او د اسلام چې ضروري احکام دي هغه په ښې طریقې سره ته نشي پوره کولی نو فوراً د هغوی نه هجرت وکړه لکه صحابه اول هجرت کړو د حبشو په لور باندې نو دا هغه هجرت د دارالحرب نه دارالامان ته اگر چې حبشو کې اسلام نو خو لیکن دومره ده چې هلته بیا ضدي او عنادي کافر نو چې د مؤمنانو ته اذیت او تکلیف رسولی و نو لومبی هجرت دی د دارالحرب نه دارالامان ته او د قشان بعض علما وی چې بل هجرت دی د دارالکفر نه دارالایمان ته یو د کفر ځای دی یا مخکې نه هلته کفر دی او یا وروستو پکې ته هلته وي او کفار رالل او هلته یې غلبه وکړه مسلمان یې یرغمال کړل نو فوراً د هغې ځنه بیا ته هجرت کوه
هغه ځکه مپات کیږي لکه صحابه هجرت وکړه د مکې نه په طرف د مدینه